بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلا موضوع شروع کی کله چې مخکې حمزه یعنی اولنې حمزه وصلی وي نو د ابتدا په حالت کې به حمزه په حمزه ساکنه باندې بدلیږي کله چې حمزه وصلی وغورځيږي بیا به ابدال نکېږي لکه الذي تؤمن الذي دا یوه کلمه ده تؤمن بله کلمه ده خو که دلته اوس ته وصل کوې نو دا حمزه چې دی نو ګوره متحرک حمزه په چی بدله شوه ساکنه حمزه باندې بدله شوه الذي تؤمن یا فی السماوات ائتوني فی السماوات باندې وقف وکړه ابتدا وکوه ائتوني ابتدا کوي کنه او که ابتدا یې ونه کوله په ساکنه حمزه باندې بدلیږي فی السماوات ائتوني ابدال واجب چې موږ تاسو ویلو فرعون ائتوني او که فرعون باندې توقف وکورې نو بیا چې به وایي ائتوني خبره ورسېده اولنۍ حمزه چې دی نو دا وصلي ده اولنۍ حمزه وصلي ده نو وصلي حمزه باره کې خو موږ دا خبره کوو چې د کلمې په منځ کې راشي څه کېږي ورځيږي اوس فی السماوات توقف وکوو بیا به ائتوني وایي ځکه اولنۍ حمزه وصلي ده او هغه ثابت پاتې شو ساکنه هغه بله دویمه حمزه ساکنه ده که نه اوس که چېرته دلته ته وصل کوې بیا دا غورځېږي مغه ساکنه حمزه په خپل حالت باقي پاتې کېږي نو فی السماوات ائتوني به راځي صحیح شو د وصلي حمزې نه مخکې چې کله کومه کلمه اضافه شي نو حمزه به بیا حذف کېږي نو وصلي حمزه د معلومه خبره ده وصلي حمزه ده نو وصلي حمزه چې بله کلمه ترې مخکې راشي خدای غریب خو منځ کې پاتې شو خدای چې منځ کې پاتې شو نو د غریب بیا چاره نه وي دی همدغه یوه لاره لري چې دا به څه کېږي حذف کېږي به نو حمزه به حذف کړی شي په ځای پرېښودلې صحیح نه دي یعنې بېرته بیا هغه حمزه باندې تلفظ کول دا صحیح کاره نه دی البته په ابتدا کې به په خپل ځای پاتې وي نو ابتدا خو معلومه شو چې همدغه ځای نه ته ابتدا کوې نو بیا خو منځ کې نه ده نو بیا خو ابتدا ده نو بیا په ابتدا کې مسله لکه همدغه فی السماوات ائتوني په مثالونو کې همدغه خبره واضحه ده اوس فی السماوات وقف دی وکړو نو ابتدا کېږي نو ابتدا په صورت کې ویلی کېږي او که دا مثلا بله کلمه ورسره یو ځای کېږي نو بیا دا څه شی کېږي حذف کېږي وایي که د لام د تعریف حمزه وي لام تعریف چې موږ خبره کړې لام ال چې ورته موږ تاسو وایو نو هغه به مفتوح وي او که د کوم اسم حمزه وي نو مکسوره به وي که د فعل وي نو دریم حرف ضمه کې به نو دریم حرف ضمه که اصلي وي نو حمزه به هم مضموم وي که نه نو مکسور به وي دا تقریبا درې څلور قاعدې دلته ټول یو ځای کړي دي موږ تاسو که تاسو فکر کړی وي موږ ویلی چې لام ال خبر هلته یو ځای کړې ده په اسم کې چې کوم حمزه راځي نو هغه به مفتوح وي الا ودانې اول خبر هم دې ته اشاره ده د فعل په حمزه چې کوم ده نو موږ ویلو چې د فعل په سر کې چې کوم حمزه راځي نو هغه به یا به مضموم وي او یا به مکسور وي البته دریم حرف ته په کتو باندې که دریم حرف مضموم وي نو حمزه به هم مضموم وي او که دریم حرف مضموم نه وي مفتوح او مکسور وي نو په دواړو صورتونو کې به مکسور وي قانون خو درته یاد ده او مکه خبره ده خو داسې خبره تا او راتاو کړې ده دې عبارت ته تاسو وګورئ نو هغه به مفتوح لام تعریف حمزه وي نو هغه به مفتوح وي او که د کوم اسم حمزه وي نو مکسور به وي اسم که د فعل وي نو دریم حرف ضمه که اصلي وي نو حمزه به هم مضموم وي که نه نو مکسور به وي خو خبره ورته ما واضحه کړله که نه د اسم مفتوح راځي د اسم حمزه وصلي مفتوح راځي صحیح شو خو په ځینې ځایونو کې مکسور هم راتلی شي هغه مکسور ځایونه څنګه دي معلوم دي اسم ابن ابنه امرؤ امرأة هغه کلمات چې دي که نه و دانې دي هغه کلمات دلته تیار ذکر کړي دي
او د فعل کلمه چې ده د فعل کې چې کوم حمزه وصلي ده نو دا به چې دی نو دریم حرف ته په کتو باندې به د هغه تعینی څه ورته وایي حرکت به تعینی که دریم حرف مضمومي لکه اقتلو اقتلو اوقو کې د حمزه چې ده نو دا اوس حمزه وصلي ده خو ده ته اوس دا پیش د کوم ځای نه ورکوي د تا د پیش په ذریعه باندې ځکه دریم حرف دلته چې ده تا ده اول حمزه خپله راځي بیا قاف ده او بیا تا ده د دریم حرف ته په کتو باندې هغه چې دریم مضموم ده نو دا هم مضموم کیږي که چېرته دا دریم حرف اوس مضموم نه وي مکسور وي بیا به دا کسره اخلي که مفتوح وي بیا به هم کسره اخلي یعنی د مفتوح او د مکسور په شکل کې یعنی حمزه وصلي چې دی نو د فعل کلمې یا به مکسور وي یا به مضموم وي د مضموم کېدو په صورت کې به مضموم وي او د مفتوح او د مکسور په صورت کې به مکسور وي یعنی داسې نه وي چې مضموم وي نو مضموم به وي که مکسور وي نو مکسور به وي که مفتوح وي نو مفتوح او مکسور دریم حرف که چېرته فتحه ولري او کسره ولري نو په دواړو صورتونو کې به دا کسره اخلي صحیح شو الذي دلته وګوره مفتوح ده اوس د لام تعریف والا ده صحیح ده اسم ابن دا اوس څه شی دي اسمونه دي که نه دا اوس څه دي مکسور دي انتقام دلته اوس دریم حرف ته کتل شوی خبر ورسېدې دریم حرف ته کتل شوی دریم حرف تا ده څه شی لري کسره لري همدا دې ته هم ورکړل شوی ده اجتثت دلته چیش ته کتل شوی دریم حرف ته دریم حرف څه شی ده ضمه مضمومه ده نو دا هم ضمه ورکړل شوی ده صحیح شو اضرب انفجرت وز انفجرت کې اوس وګورئ دلته دریم حرف باندې څه شی ده زبر ده بیا هم څه شی اخلي کسره اخلي افتح هم دقه موزله ده صحیح شو یعنی جمله فعلیه کې دریم حرف ته کتل کیږي که دریم حرف باندې پیش نو حمزه ته هم پیش ورکول کیږي او که دریم حرف باندې زیر او زبر وو په دواړو صورتونو کې به زیر اخلي په امشو اتقو او ائتو کې حمزه عارضی ده نو دې کبله حمزه مضمومه نه وي بلکې مکسوره وي و امشو کې یا د هغه قانون ده چې دریم حرف ته که چېرته وګورو د قانون په اساس باندې باید ته شی ورشي ضمه واخلي خو دا چې دی نو ضمه نه اخلي دلته به شی اخلي کسره به اخلي ولې به کسره اخلي ځکه دا حمزه چې دی نو دا عارضي ده حمزه عارضي ده فوایدو کې لیکي حمزه د عین سره یا د حا سره یا حرف مده د عین یا حا سره جمع شي په همدغه ډول عین د ها سره یو ځای راشي یا عین د حا او ها سره یو ځای راشي یا عین د حا او ها مکرر راشي یا مشدد وي نو هر یو به ښه صفا صفا لوستل کیږي دا حروف چې دی نو قریب المخرج دي کله کله د دوو یو ځای کېدو په صورت کې دا بل حذف کیږي ها او عین چې یو ځای کیږي کله کله بیا د دوو کې دواړه حلقي حروف دي خو د یو بل سره نزدېکت په وجه باندې یو کله کله خپل شخصیت د لاسه ورکي ان الله عهد ان الله عهد یعنی ها او عین باید دواړه څنګه شي دلته ښه صفا او واضحه ولوستل شي څه نه شي چې د یو په لوستو سره د بل په ذات کې تغییر راشي فمن زحزح زحزح صحیح شو عن النار دلته اوس وګوره زحزح نو دا هم باید په خپل ځای باندې او د خپل مخرج نه یو شان کلمات دي او یو شان دواړه باید د خپل خپل مخارج نه واضح ډول باندې ولوستل شي فاعلین یدعون دعا سبحه سبحه حا او ها یو ځای راغلی دي نو دلته باید حا او حا وویستل شي او ها وویستل شي على اعقابکم حمزه او عین حمزه او عین حمزه باید حمزه پاتې شي او عین باید عین پاتې شي احسن القصص دو صوت یو ځای راغلی على عقبیه على عقبیه عین او عین کله کله على عقبیه خلق وی
نو دا باید دواړه عین باید په خپل اصلي شکل باندې پاتې شي. اعوذ یا اعوذ وی یا اعوذ وی. متوجه یاستئ؟ د ماشومانو سره به تاسو دا خبره ډېر مخې ته راځي. یا چې ورته وایي چې عین وایي هغه وایي اعوذ، دواړه عین وایي. یا وایي اعوذ، دواړه حمزه وایي. نو ځکه چې هغې نو دلته وایي ا باید پاتې شي، عو باید اعو حمزه او عین باید سره خلط نشي. عاهده عین او ها، عاهده دلته عین او ها. عالمین طبع علا، طبع کې یو عین ده او علا کې بل عین ده، دواړه عینونه باید صفا صفا ولوسل شي. ساحر سحار. لا جناح عليكم، عليكم او عين. مبعوثون. يا نوح اهبط، او هذا. نوح اهبطنا، نوح اول حاده کنه او دوم هذا باید خ واضح ولوسل شي. نوح سخت ده خو لږ ترکیز پکار ده. وما قدر الله حق، قدر الله حق، یو هذا وبل حاده. لفی علیین دا مشدد یاګانی دي او دا د مد په صورت کې مد تمکین هم دا کله کله نو دلته دوه یاګانې جمع شوي دي او یو پکې مشدد نو درې یاګانې شوي. نو کله کله لږ د سهولت نه کار اخیستل کېږي، یا یو ویلی کېږي یا دوه ویلی کېږي، هغه درېم ته نه کله کله حذف کېږي. نو دې ته لږ متوجه کېدل پکار دي. جباههم دواړه هاګانې دي او دواړه باید پوره او صفا ولوستل شي. یعنې د دې مراد دا ده چې هغه قریب المخرج یا هم مخرج حروف چې دی نو یو ځای راځي، باید په وخت د ادا کولو کې د دواړو حروفو مخرجونه که مکرر راغلی وي که نږدې راغلی وي، د دواړو حقوق باید څنګه شي؟ پوره ادا شي. او دې ځایونو کې ګوره اکثر تاسو به اورېدلي خلک غلطیان هم کوي، ځکه دا د قواعدو په شکل باندې نه بلکې دا د یو اضافه هغه په تا ته ستا توجه دې ته اړوي چې په دغو کلماتو کې ګوره محتاط اوسېږي چې غلطي درنه ونه شي. بله فایده کې لیکي حمزه متحرکه یا ساکنه چې چیرته هم وي، حمزه متحرکه یا ساکنه چې چیرته هم وي، یعنی چې هر ځای کې راشي هغه باید ښه صفا ادا شي. زیاتره داسې کیږي یا کله کله داسې غلطي کیږي چې حمزه په الف بدله شي یا حذف کیږي یا په صفا توګه نه ادا کیږي او ښکاره کیږي، نه ادا کیږي او ښکاره کیږي، نه ادا کیږي او ښکاره کیږي، یعنی ښکاره کیږي چې دا سم نه ادا کیږي. نو دلته د حمزه او د الف خبره کوي. متحرکه حمزه یا ساکن حمزه چې راشي نو بیا صفا نه ویلی کیږي، یا الف سره بدلیږي یا بیخي حذف کیږي. نو دغه شیانو ته وایي څه پکار ده؟ خاصه توجه پکار ده. په خاصه توګه کله چې دوه حمزه یو ځای وي نو هلته باید ډیر پام وشي چې دغه دواړه حمزه ښه صفا ادا شي. لکه انذرتهم، نو چې انذرتهم کې دواړه قطعي حمزه دی، موږ مخکې وویلې چې دواړه قطعي حمزه چې دی نو بیا دواړه څه په تحقیق سره باید وویل شي. او که حمزه وصلي وه نو بیا حذف کیږي یا بدلیږي یا پکې تسهیل کیږي یا پکې ابدال کیږي. نو هغه قواعد المخکې ذکر شول چې کوم کې تسهیل هم نشته او په کوم کې ابدال هم نشته، نو هغه باید څنګه وویل شي؟ دواړه بیا ښکاره وویل شي. د ساکن حرف نه وروسته چې کله حمزه راشي، د ساکن حرف نه وروسته چې کله حمزه راشي نو پام کول پکار وي چې د ساکن سکون تام ادا شي او حمزه هم ښه صفا ادا شي. یعنی کله چې یو ساکن حرف وي او د هغې نه وروسته حمزه راځي نو کله کله وایي دلته د یو حروف حق خوړل کیږي، یا خو هغه ساکن پوره نه ساکنیږي یا حمزه پوره صفا نه ادا کیږي. نو دې ته باید پوره پام پکار ده چې ساکن باید سکون تام سره ادا شي. داسې ونه شي چې حمزه حذف شي او د دې حرکت څخه ماقبل ساکن متحرک شي، لکه دا کار اکثره ناپامۍ له کبله کیږي.
پام ورته نه وي، توجه ورته نه وي، نو کله کله دا مشکل ورته پیدا کیږي. هغه ساکن چې دی نو متحرک کیږي. هغه ساکن کله کله مشدد هم شي، لکه قد افلح. دا یا خو قد افلح ویل کی یا قد، و چې دلته د قد دلته قلقله هم ده. قد افلح ته قد افلح، قد چې د دا ساکن په څه شي بدل شو؟ په متحرکه. او کله کله وایي چې دی نو خبره په د سکون نه خبره دومره جګیږي چې تشدید ته هم پکې خبره رسیږي. ان الانسان، انل کې لام ساکن ده، ورپسې شی ده حمزه ده. ان الانسان، انل نل کې دلته اوس لام څه کېږي؟ متحرک کېږي، او دې ته وایي پام پکار ده. له دې کبله د امام حفص رحمه الله په ځینې طریقو کې په ساکن سکته کېږي تر څو ښه صفا ادا شي، ولو که ساکن او حمزه په یوه کلمه کې وي یا په دوو کلمو کې. نو دې ځینې روایاتو کې وایي دا د خبره ده، هغه د طیبیه او شاطبیه خبره ده، هغه زموږ او تاسو د هغه نه پورته ده. نو په هغه کې دا خبره شته، ځینې قراتونه به تاسو اورېدلي وي، نو هغه په بل مذهب باندې وي، ځکه روایات فرق کوي. صحیح شو؟ دلته که تاسو فکر کړي په ځینې طریقو کې 3 نمبر او 4 نمبر د هغه نه دي، دا حاشیې وګورو بیا دلته موږ ته معلومیږي. 3 نمبر حاشیې کوي دا ځینې طریقې د طیبه په طریقو کې ده، طیبه او شاطبه، شاطبیه او طیبیه، دا دو روایات دي. ښه د امام حفص په د امام حفص په طریقه کې دا دو جدا روایتونه دي. د هغې په هغه کې وایي چې دی نو که نه نو د شاطبیه په هیڅ طریقه کې داسې ځایونه د سکتې ذکر نشته. نو د شاطبیه په طریقه د حفظ د روایت التزام کوونکي باید په داسې ځایونو کې سکته ونه کړي. په داسې ځایونو کې سکته کولو ته سکته لفظي ویلی کېږي، دا لفظي سکته ده، خو غرض یې په متن کې بیان شوی دی تر څو حمزه صفا او محققه ادا شي، صفا او محقق ادا شي. او معنوي سکته همغه وه چې د هغې تاثیر په معنا باندې غورځېږي. که هلته سکته ونه کوې نو د معنا د خترېدو خطر پکې موجود به وي. وقیل من راق د سکته په کولو سره معنا چې کوم کلمه کې کوم مفهوم پروت د هغه راوځي، او که چېرته سکته ونه شو هغه معنا کله کله څه کېږي؟ فوت کېږي بیا، نو هغه معنوي سکتې دي او دا لفظي سکتې دي. نو بیا وایي چې په 4 نمبر کې یعنی په هغه ساکن چې وروسته ترې حمزه وي، لکه الارض یا من آمنه، او داسې نور که ساکن او حمزه دواړه یوه کلمه کوي، لکه الارض یا الاوله، دوی ته ساکن متصل ویلی کېږي. او که په 2 کلمو کوي دوی ته بیا لکه من آمنه یا قد افلح، نو ساکن منفصل ویلی کېږي. خو په داسې ځایونو کې سکته کول فقط د طیبه په ځینې طریقو کې ذکر ده، طیبیه. صحیح شو؟ دا یو روایت ده د قراتونو په سلسله کې. کله چې د روایاتو خبره چې کېدله هلته به تاسو بیا شاطبیه هم پېژنئ او طیبه هم پېژنئ او نور روایت به هم ورسره پېژنئ. په 19مه حاشیه کې هم ورته اشاره وشوه. د شاطبیه په طریقه کې غیر له 4 ځایونو چې سکته معنوي پکې وي، بل کوم ځای کې سکته مروي نه ده، یعنې سکته نه ده روایت شوی. هغه 4 ځایونه او همغه ځایونه دي: سورت کهف اول آیت، سورت یاسین، سورت قیامه او سورت مطففین. صحیح شو؟ همدغه روایت دي. دا ټکی وایي ښه یاد او له ځان سره یې وساتئ چې په نورو ځایونو کې معنوي سکتې نشته. د شاطبیه په طریقه کې لفظي سکته چېرته هم مروي نه ده، لفظي سکته. طیبیه کې لفظي سکتې وي، خو په شاطبیه کې لفظي سکتې نشته. همدغه 4 سکتې دي، دا هم معنوي دي، هغه سکته پکې نشته پکې. خو په معنوي سکتو کې په 4 ځایونو کې سکته کول ضروري ده، پرېښودل جایز نه دي. دا مقه 4 سکتې یادوي ښه د امام حفص په روایت کې. خو د طیبیه په ځینې طریقو کې لفظي سکته هم مروي ده، طیبیه په روایت کې مروي ده. خو د دې ترڅنګ د معنوي سکتو په 4 ځایونو کې ترک سکته هم جایز ده. دا د طیبیه په روایت کې دا لکه موږ تاسو ویلي چې ځینې علماو په نس باندې نه کول هم جایز دي. صحیح شو؟ هغه علما هم دغه طیبیه روایت ته اشاره ده. او په شاطبیه کې چې دی نو دغه 4 سکتې چې دي دا معنوي سکتې دي، او دا کول چې دی نو دا حتی ځینې علما ورته واجب هم وایي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.